ولې سوال په دې نشست کې هغه ورور کړی دی چې یو مولوي صاحب وی بیان کې دا خبره کوله چې یو ښځه جهنم ته ځي نو د هغې د لاسه څلور سړي هم جهنم ته ځي د هغې پلار او ورور خاون او زوی نو دا څلور سړي د دې یوې زنانه د لاسه جهنم ته ځي چې کله هغه جهنم ته ځي نو دا خبره صحیح ده او که غلطه ده الجواب دا خبره چې یو زنانه جهنم ته ځي نو د هغې د لاسه به څلور سړي د هغې سره جهنم ته ځي دا حدیث نه په صحیح سند شته او نه په ضعیف سند سره شته نه دا روایت صحیح شته او نه ضعیف شته بلکې یو کس هم د بل د ګناه د لاسه جهنم ته نه ننوځي او نه یو کس د بل کس د ګناهونو بوج اوچتوي سورة الانعام کې الله دا خبره کړې ده ولا تکسب كل نفس الا عليها یا قیامت په ورځ به یو نفس ته هغه څه میلاویږي چې څه هغه کړي دي ولا تزر وازرة وزر اخرى او د یو بل کس بوج ته بل باندې نشي ایښودی هر سړی به خپل بوج اوچتوي قرآن کې الله وی په بل ځای کې سورة فاطر کې وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى که قیامت په ورځ څوک دا آواز وکړي چې راشئ زما نه دا بوج اوچت کړئ نو هېڅ څوک ته بوج نشي اوچتولی اگر که هغه د ده نږدې خپلي خو بیا ته دا بوج نشي اوچتولی نو اصل دا دی او دا صرف په قرآن کې دا خبر نه ده بیان شوي بلکې تیر شوي چې کوم پیغمبران دي هغوی باندې چې الله کوم کتابونه را نازل کړي په هغې کې هم دا خبره وه سورة النجم کې الله دا خبره کړې ده ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى موسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ته چې کومې صحیفې ورکړې شوې وې په هغې کې هم دا خبره وه چې د یو کس بوج بل نشي اوچتولی وأن ليس للإنسان إلا ما سعى او قیامت په ورځ به انسان ته نه میلاویږي مګر هغه څه چې څه ده کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې هم دا خبره کړې ده نو اصل دا دی چې د یو په ګناه باندې بل نه رانیوی کېږي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې